زه ډاکټر روح الله فایز د انزله غورځنګ روغتون د هیموډیالیز بخش مسؤل. نو دلته موږ هغه مریضان چې عدم کفایه د کلیې ولري حاد او مزمن هغه موږ تداوي لاندې نیسو. موږ سره دلته مختلف ماشینونه دي د هیموډیالیز چې په دې کې فریزي نیستي نیکسټ جنریشن او همدارنګه توره ماشینان دي. هم موږ ښه با تجربه ټکنیشن ډاکټران هم لرو او سلیری ساعته د هموطنانو په خدمت کې ده. ماشین هیمودیالیز کسایی که عدم کفایه کلیه داره استفاده میشه. مریضایی که مزمن است یعنی عدم کفایه کلیه داشته باشه و کسایی که حاد است هم استفاده میشه و همچنان کسایی که مثلا درگ توکسیسیتی یا مسموم شده باشه هم استحباب دیالیز داره. هفته 3 بار این مریضا باید دیالیز کنه، یعنی هر دفعه هر جلسه دیالیز که از 4 ساعت باید دیالیز شود که هفته 12 ساعت میاد.